راځم الکه راځم. و یا لکه ړوند دي څه ولې ړوند دی؟ ډاکټر ته مې موبایل کې ته لګې ما ته یې چې ړوند دی. ستا د ما د موبایل سره څه ماله ستا سره سترګې نشته؟ سترګې مې شته، ما خو هلته زمیندار لګیا هغه باندې خیال نه کوم. په زمیندار خلک نو موږ سره به ډغرې وي. نو ډاکټر ته موبایل کې نه لګیا، ډاکټر خو ته ووالې، ما خو نه ده والې. ته خو سړي زوینې لا بدماشي وکړې ډغرې دې ووالې. پرېږده ګرېوان ته یې پرېږده. پرېږده ګرېوان پرېږده. ولې پرېږده پرېږده ګرېوانه نه پرېږدم. څنګه به یې نه پرېږدې؟ ماړه ته پاسې والله ګورې حتی ما نه په لور لږ اوس پر پسې ماشین نه وړم او په دې ځای باندې چې کوم دي ځه مړه ځه. داسې ډوزې مونږ ته ډېر رښتې ځه داسې ځه د تورې تېره. یا بچې څنګه هغه کارور دې بیا لاس کې اور راواخیسته، زه واپسې ورځم. سانولا ډزونه کې داجی د عبدالله زوی سانولا رانه ولګېد. وای داجي اوس مې پټ کا. ځه بچې الله کا غیر ته ځه الله کا غیر. اوس به څه کېږي خدایا؟ د دې اور د لاسه ډېر کورونه روان شو خدایا، زما کور هم پرې روان شو. زهر سلمې زهرانه خدایا لاړ. دا د قاتل پلار دی. زموږ د ټولې جرګې دا فیصله ده او زموږ روایات هم دا دي چې دی به په دې کلي کې بیخي نه اوسېږي او که د دوی زوی هر کله موږ ته میلاو شو نو موږ بیا د دې جرګې دا حواله کوو چې دی پولیس ته حواله کوي او که په خپله سزا ورکوي. زموږ جرګې خو همدا فیصله وشوله ستاسو په مخ کې چې دا قاتل د دې کور نه به وځي او دا کور به د ماشوم پلار کوم چې وژلی شوی دی هغه ته حواله شي. د دې سره سره به د 15 لکه روپۍ جرمانه هم ورکوي او د سرکاري نوکري به هم د ختمېږي. دا زموږ د دې ټولې جرګې فیصله ده. ټیک ده خیر دوا به وکړو. بچو ته به داسې کار وکړي چې کاټه ماټه به دې نه ورغاړې او د کلي نه به ووځي. बच्चे से सोच के तले یا الله توبه هم خدای چې دا سوچو کنه توبه یې بشوي وا او په دې اور څه کې هم داجی هم دا اور چې کم دی وړمه خرصومه او په دې به زما د خپل کې شرور سترګو علاج هم وکړم او طالب د اختر ښکلې جوړه والم. یاره وایم بچې په خولې کې دې شکرې ما خو تا ته ویلو چې دا اور د دې کور نه لرې که داجي یو مېړه دقه دی ښه